یو ښکلي ته هم داسې وایم چې په ما ګران وي له تا هېڅوک نشته او حیرانۍ ستا خپو ته به څوک پرېوځي حیرانۍ ستا خپو ته به څوک پرېوځي زه یمه بیا هېڅوک نشته حیرانۍ ستا خپو ته به څوک پرېوځي زه یمه بیا هېڅوک نشته څنګ تزبو کې واچوم ستا د زلفو تار توبه مننه نه کوي ناصر نشه نه کوي ناصر نشه هسې وي همار توبه. بسم الله الرحمن الرحیم. نیکی هیلې احترامات د مینې پیرزونې امید لرم چې روغ جوړ به او د ژوند په بهترینه جامه به کتونکو مینوالو ستاسو کوربه ستاسو ورور ستاسو ملګری ممتاز احمد ننګیال نن راغلی ما نننۍ مازدیګری مې راوړی شلبانډۍ کلي بونیر ته او یو جهان مننه کوم د شوکت خان ساحل صاحب چې د خپل قیمتي وخت یې مال راکړی دی د هغه نه به د هغه د ژوند په باره کې تپوسونه کوو او یو څو غزلې به ترې اورو. شوکت خان ساحل صاحب زما په ښي اړخ باندې ناست دی ورسره ناصر علي ناصر چې دی نو هم ډېر ښه شعر لیکي د هغه نه به شعرونه اورو زموږ سره به د دې نه شروع کړو چې شوکت ساحل صاحب به تاسو په نوم باندې پیژنئ خو د اوږدې پیژنګلو دپاره زه هغه ته مایک سپارم چې هغه تاسو ته خپله پیژنګلو کړي بیا به مخکې پروګرام په مخکې بوځو. بسم الله الرحمن الرحیم. نو ممتاز ننګیال ورو ډېره مننه چې دلته کې راغی او زموږ د خپل قیمتي وحي موږ له راکړو. زما نوم شوکت خان ساحل دی شلبانډی کلي سره تعلق شوکت خان ساحل صاحب چې ستاسو سره خپله پیژنګلو وکړه زه به د غزل تنده چې دا هغه نن ماتومه او ساحل صاحب ته بلا تاخیر زه خواست کوم چې خپل یو دوه غزلې زموږ سره شریک کړي. غزل مطلب ده چې په وره کې څوک دي زما هېڅوک نشته په وره کې څوک دي زما هېڅوک نشته دا به هوا وي هوا هېڅوک نشته په وره کې څوک دي زما هېڅوک نشته دا به هوا وي هوا هېڅوک نشته د تنهایۍ په معنا ته خبرې د تنهایۍ په معنا ته خبرې زه یک تنها یم مولا هېڅوک نشته د تنهایۍ په معنا ته خبرې زه یک تنها یم مولا هېڅوک نشته چې آینه کې دی دننه ولاړ دغه به زه یم او دا هېڅوک نشته چې آینه کې دی دننه ولاړ هغه به زه یم او دا هېڅوک نشته. بل شعر دی چې ته راکوه چې زما څه پکار وي ته راکوه چې زما څه پکار وي دا زما د دعا هېڅوک نشته ته راکوه چې زما څه پکار وي دا زما د دعا هېڅوک نشته. زار یو ښکلي ته هم داسې وایم چې په ما ګران وي له تا هېڅوک نشته زار یو ښکلي ته هم داسې وایم چې په ما ګران وي له تا هېڅوک نشته او حیرانۍ ستا خپو ته به څوک پرېوځي زه یمه بیا هېڅوک نشته حیرانۍ ستا خپو ته به څوک پرېوځي زه یمه بیا هېڅوک نشته. زه ځان پسې د چا ښکالو اورمه ساحله ګورم په شا هېڅوک نشته مړه خشم خو نشه وکم خراب شم زه چې خپله تماشه وکم خراب شم او کله درد د شونډو سر له راشي کله زمزمه وکم خراب شم. په دې شعرونو باندې تاسو ته بلنه او د ننګیال صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې موږ له خپل قیمتي وخت راکړو او خپل پروګرام کې ځای راکړو ډېره زیاته مننه یې کوم. دغه غزل ورته ډالۍ چې ستړی انتظار توبه بل بې ننګه یار توبه مننه تن کې مې گردش کوي زهر د یو مار توبه مننه یو طرف ته لمر د هړ بل د خان بیګار توبه مننه چا پښتون وجلی دی بیا ودو هار توبه مننه چا پښتون وجلی دی بیا ودو هار توبه څنګه یې حال وپوښتم زه یې کړم په دار توبه
ترا ترا ګورې نو ترا ترا ګورې نو نخورم کوکنار توبه حد دی یاره مننه ترا ترا ګورې نو نخورم کوکنار توبه تزبو کې واچوم څنګ تزبو کې واچوم ستا د زلفو تار توبه مننه نه کوي ناصر نشه نه کوي ناصر نشه هسې وي همار توبه. واه واه ډېره مننه. کتونکو مینوالو دا نننۍ غونډه او نننۍ ناستې به راغونډو د شلبانډۍ کلي نه به سفر اخلو کړپې کلي ته به ځو. مینوالو چېرته چې یې او پښتانه چې چېرته هم دي الله دې ښاد او باد او خوشحاله ساتي. او یو ځل بیا د شوکت خان ساحل صاحب د عمران خان خټک صاحب او د ناصر علي ناصر صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې خپل وخت یې ماله راکړو او زموږ سره خپلې غزلې شریک کړې. دا مازدیګری به راغونډو د مازدیګري دا مې خپل به راغونډو چېرته چې مې ښاد او باد اوسئ بریالي اوسئ د لوی الله په امان.